له نن څخه 14 کاله وړاندې د لغمان ولایت مرکز اړوند ګلارام سیمه کې د عبداللطیف او ایوب خان د کورنیو ترمنځ له دواړو لوریو د 2 کسانو وژل کېدو له کبله رامنځته شوې دښمني د لغمان ولایتي مسؤلینو او قومي مخورو په هڅو په دوستۍ بدله شوه. زموږ د راتګ هدف دا دی چې دلته د 14 کالو نه د 2 کورنیو ترمنځ دښمني وه چې پکې بدبختانه 2 قتلونه هم پکې شوي او نور هم ډېر یو بل ته ځاني خسارات او مالي خسارات اړولي وو. خو نن د لوی الله په فضل او بیا د دې مجاهدینو او د مشرانو سپینګرو په منځګړتوب باندې د دواړو ورونو ترمنځ جوړه وشوه او دښمني په دوستي بدله شوه. بل لور ته دواړو لوریو د لغمان ولایت له ملکي او نظامي چارواکو او قومي مخورو څخه خوښي څرګنده کړه چې د دوی ترمنځ یې سوله وکړه. یوه نیمه لسیزه زموږ دښمني په دوستي بدله کړه. د امارت اسلامي دغه چارواکو نه او د دې سیمې د مشرانو سپینګیرو مخورو څخه ډیره زیاته مننه کوم او زموږ د خوښي او د خوشحالۍ شیبه همدا ده چې په ژوند کې یو ډیره خوږه او سپیڅلې خاطره به موږ ته په تلپاتې وي انشاءالله تعالی. دښمني کې به هر مسلمان څوک چې کلمه وایي او هغه به هر سړی خوشحالېږي چې دښمني نه خلاصه شي. زما ټولو ته همدغه پیغام ده چې دښمني ختمه کړي، هر وخت کې ګزاره وکړي. دا په داسې حال کې ده چې لغمان کې د اسلامي امارت د مسؤلینو په هڅو د روان کال په تیرو 6 میاشتو کې د 180 کورنیو ترمنځ لوی او وړې دښمنۍ په دوستۍ بدلې شوې دي.